السلام علیکم دوستانو، زموږ پریس نیوز چینل ته ښه راغلاست. په دې هیله چې روغ او جوړ به یاستئ. په پاکستان خوندور برید د پاکستان په باجوړ کې پر یوه پوځي پوسته برید شوی دی. دا چې کومره تاوان یې اړولی دی او په دغه ځای کې څومره خلک وژلي دي زموږ سره په ویډیو کې وګورئ. دوستانو، پریس نیوز چینل ته ښه راغلاست. په دې هیله چې روغ او جوړ به یاستئ. د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمه باجوړ ایجنسۍ کې د سلاروزو په چنار سیمه کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو پر پوسته طالبانو برید کړی دی. دا چې څومره تلفات یې وړي دي په مخکې ویډیو کې راسره وګورئ. د پاکستان په باجوړ کې پر یوه پوځي پوسته تازه برید طالبانو د دغه برید پړه په غاړه اخیستې ده. د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمه باجوړ ایجنسۍ کې د سلاروزو چنار سیمه کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو پر یوه پوسته برید شوی دی. د ځایي خلکو په وینا په برید کې د سپکو درنو وسلو څخه کار اخیستل شوی چې پکې ګڼ شمېر پوځیانو ته د مرګ ژوبلې معلومات ورکړل شوي دي. د برید مسؤلیت د وسلوالو ډلې ټي ټي پي ویان محمد خراساني په غاړه اخیستی دی.